سلام، له خورشید د 10 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. ولسمشر غني طالبان یو ورانکاره ډله بولي او په وینا یې ډله تل هڅې کوي څو خلکو او ټولګټو ځایونو ته زیان ورسوي. ښاغلي غني تېره ورځ د څارګرې ملي ادارې له مشرتابي پلاوي او منصوبینو سره په کتنه کې زیاته کړه چې د افغان ځواکونو دنده ده څو دغه ورانکاره ډله له منځه یوسي او هغوی ته اجازه ورنه کړي چې هیواد او خلکو ته زیان ورسوي. د نوموړي په وینا زموږ دولت د نړیوال ټولنې یو مهم شریک دی او له افغان ځواکونو سره نړیوالې مرستې دوام کوي. د فاریاب په پښتونکوټ ولسوالۍ کې د یوې چاودنې له امله یو ماشوم وژل شوی او 4 نورې ټپیان دي. دغه پیښه تېره ورځ په شاهنظیر سیمه کې د یوې من چاودنې له امله رامنځته شوې ده. د 209 شاهین قلو اردو قمندانۍ مسؤلین زیاتوي دغه ماشومان له 8 تر 10 کلونو پورې عمرونه لري. طالبان وایي د امریکا او طالب استازو ترمنځ 9 پړاو خبرې تېره ورځ د قطر په دوحې ښار کې پیل شوي. دوی زیاتوي په دې خبرو کې د امریکایي پلاوي مشري زلمی خلیلزاده او د طالبانو د پلاوي مشري شیر محمد عباس ستانکزی کوي. ویل کېږي په دې ناسته کې د امریکایي او ناټو ځواکونو لوی قمندان سکاټ میلر هم ګډون درلود. د ملي امنیت سلاکار له اړوندو ادارو وغوښتل چې په سرحدي موضوعاتو کې په هیڅ ډول نرمښت ونه کړي او هره کوچنۍ او لویه موضوع جدي ونیسي. حمدالله محب تېره ورځ د امنیتي سکتور د رهبرۍ په ناسته کې همداراز لارښوونه وکړه چې ټولې سرحدي تخطۍ په تېره بیا د ډیورنډ له فرضي کرښې سره تړلي موضوعات دې مستند شي څو په رڼا کې یې په اړه لازمې پریکړې وشي. نوموړي له ګاونډیو هیوادونو غوښتل چې په دې اړه لانجو ته لاره هواره نه کړي او د هغو اصولو له مخې چلند وکړي چې په واضح ډول په دې اړه موجود دي. دا په داسې حال کې ده چې په تېره اونۍ کې پاکستانیو ځواکونو د کونړ په شلتن ولسوالۍ څه باندې 700 توغندي توغولي خو تر اوسه چاته پکې زیان نه دی اوښتی. د بغلان پولیسو په نهرین ولسوالۍ کې د یو ماشوم د وژنې په تور د 2 کسانو له نیولو خبر ورکړ. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت وایي دغه کسان چې نور آغا او رحمت الله نومیږي څو ورځې مخکې د یاسر په نامه یو ماشوم تر تښتونې وروسته په ډېرې بېرحمۍ سره وژلی و، بلاخره تېره ورځ د پولیسو په ځانګړو عملیاتو کې نیول شوی دی. د یاد ماشوم مور له افغان حکومته د عدالت غوښتنه کوي. او درې طالبان د کندوز په مرکز کې له پولیسو سره په نښته کې ووژل شول. د کندوز د امنیه قمندانۍ ویاند وایي دغه کسان تېر مازدیګر د کندوز ښار په خاناباد بندر سیمه کې هغه مهال په نښه شول چې یو امنیتي ساتونکی په ډزو سره وواژه. ویل کېږي له یادو کسانو 2 تومانچې هم ترلاسه شوي دي. یک گارد محافظتی از سوی 3 تروریستی که ذریعه یک رادار موتر نو ویتس بوده به شهادت میرسه و هنگامی که میخواستن سلاح شخص با خود ببرند سربازان دلیر پلیس ملی مربوط حوزه 4 امنیتی ما مورد هدف قرار میده. در نتیجه 3 تروریست به هلاکت میرسه. 2 میل سلاح تفنگچه همراه چندین شاجور و یک رادار موتر به دست آمده. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله امان.